یاره یو خو دا جمعه م په هېڅ رقم نه تېرېږي. سړی یو خوا ته ووځي ملګري هم نشته. څه چم وکړو والله فیسبوک کې مې چی نشته چې ویې ګورې. خیر ته راسه د خلکو ته به یو څه ښوونې ورکړو. فیسبوک دی خورا هر رقم عکس چې پورته کړې هر رقم ویډیو چې پورته کړله بلا اخته دي. نن به یو څه کمنټونه ورکړم. لږ سم ورته کښېننم دوی به بله کم نه سمیږي. الله دې د خو هم عکس پورته کړی دي خورا د بل د مارکس پر باناټ ناست دي. ورته ولیکمه ولې د بل پر باناټ ناست یې او د بل نو د دی به هم نن سم کړمه. دی خورا ورځ عکسونه پورته کوي. اوه وروره د منیسټر د پلی دې خالي دی. بل ته بیا ګوره هېڅ انسانیت هېڅ اخلاق هېڅ شی دا څه شی دی؟ په چپه لاس ډوډۍ خورې؟ عکس یې پورته کړی دی ډوډۍ په چپه لاس خورې. ولې وروره ډوډۍ په چپه لاس خورې؟ ما دا سړی نن پیدا کړ بیا زه په چم پوهېږم. زه ورور دلته ما ته ځای رامعلوم دی. و ما ته دا کمنټ کړی و په ما نه کار لري. دی اوس ورځو ده وی ورور ته څه در پېژنې داسې په چا کار لري؟ چې مې وکړه دا کمنټ دا څه معنا لري؟ ښه مې درته ویل نو ولې به سم اوږده لاسونه دي ته په چپه لاس خوراک کوې. ورور هغه مایوبه دی الله سي مایوبه دی. ما ته دې کمنټ کړی ما ته دې کمنټ کړی ته خالد ابلی د منسټر د مخ ته شي. ما ته به څه لیکلي دي وایي د پردي مارک سره ناست ما پرون په $3000 رانیوي. عکس مې اول عکس مې سره واخیستې وایي د پردي مارک سره دې عکسونه اخیستي. ورور ګورو زه هغسې کمنټونه کوي دا دنده پرې ودرې ښه کښېنه دا دنده پرېږده ښه خپله کوم شی کولی شې ویې که که نه نور خلکو ته دا پالتو پالتو نصیحتونه مه کوه. وره ستا لاس ډوډۍ خوره جمعې شپه ده په پردي مارکس کې عکس اخلي او پلانې څه د خلکو په کار څه کار لري؟ او ته زما په ډوډۍ ستا څه پورته ولاړ دې کار نه کوي.